هند روانه میاشت افغانستان ته 8000 ټنه غنم استوو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هند وایي روانه میاشت 8000 ټنه غنم افغانستان ته استوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي وروسته تر هغه چې له پاکستان سره د ترانزیت مسله حل شوه، نو افغانستان ته د غنمو د لیږد بهیر پیل شوی دی چې تر دې دمه 2000 ټنه غنم دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. سرچینه کاږي چې په روانه مارچ میاشت کې به افغانستان ته ټال 8000 ټنه غنم واستوي. هند وایي دا د 50000 ټنو مرسته شوي غنمو له برخې دي. هند په افغانستان کې د نوي حکومت له راتګ سره سم له افغانستان سره د 50000 ټنو غنمو مرسته ژمنه وکړه، خو پاکستان تر دې دمه دغه غنمو ته د لیږد اجازه نه ورکوله. له همدې امله یې اوس لیږل پیل شوي دي. ملګرو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.